سلامونه درنو لیدونکو افغان وایس چینل ته ښه راغلاست. نبی آریان دا چې زه کرونا په ناروغۍ باندې اخته شوی وم، کرونا ماته څنګه پیدا شوه، په دې هکله تاسو سره زه یو څو خبرې شریکوم. که چیرې تاسو دغه علایم په ځان کې ولیدل نو ډېر احتیاط وکوئ. لومړی کله چې مریو خارش شروع کړ او لږه څه تب هم پیدا شوه، له تبې وروسته تاسو په وجود کې یو ډول ضعیفوالی احساسوئ. کله چې تاسو ضعیفوالی احساس کړ، په همدې هکله تاسو یو څه تبه هم احساسوئ. یو څه تبه څه چې لږ څه ورو په ورو زیاتیږي. 2 ساعته یا 3 ساعته وروسته تاسو یو داسې شدیده تبه احساسوئ چې ټول وجود به مو درد کوي. دغه د وجود دردونه دوام کوي تر 6 یا 5 ورځو پورې. کمی 5 ورځې دی او زیاتې تر 6 ورځو پورې دی. داسې یو شدید درد تاسو ته پیدا کیږي چې لومړی دغه درد له پښو شروع کیږي، د پښو نه ورو ورو راپورته کیږي او په دې مهال کې تاسو د خېټې درد هم احساسوئ. کله چې د خېټې درد د پښو درد مو احساس کړ، تاسو د شانو او د ولو یا پشتي تختې دردونه هم حس کوئ. کله چې تاسو دغه دردونه حس کوئ، دا دردونه دومره شدیده وي چې کله تاسو په یو نرمه بستره باندې هم ویده کیږئ نو تاسو ډېر شدید درد احساسوئ. که چیرې تاسو خپله غوښه داسې ټینګه کوئ، بیا هم تاسو درد احساسوئ، خو ستاسو درد هیڅ وخت نه کمیږي، په شرط دی چې ستاسو وجود یا مالش شي یا چاپي شي او یا په یو تیلو باندې غوړ شي. خو په داسې وخت کې چې تاسو په کرونا باندې اخته شوئ، څه باید وکړئ؟ لومړی د هغه چا سره چې تاسو ژوند کوئ د هغوی نه فاصله باید اختیار کړئ. دوهم باید تاسو ژر تر ژره د بدن مقاومت پورته کړئ. داسې د دواګانو او یا خوړو څخه ګټه واخلئ چې ژر هضم کوونکي وي. هیر دې نه وي چې کله تاسو شدید دردونه ولرئ، په دې وخت کې ستاسو هاضمه هم ختمیږي، هیڅ وخت به تاسو د ډوډۍ خوړلو لپاره زړه ونه شي. او همدا ډول که چیرې تاسو د ډوډۍ لپاره زړه نه کیده او تاسو به داسې شی نه خورئ چې هغه سخت وي، لکه غوښه، لوبیا، دال او داسې نور حبوبات. په دې وخت کې ستاسو درد دومره تیزیږي چې حتی شونې ده چې تاسو ته ژړا درولي. خو تاسو به څه شی کوئ؟ د تسکین کوونکو درملو څخه به کار اخلئ، لکه پیناډول یا پانسیټان، همداسې نورو دواګانو څخه به کار اخلئ. او کوشش وکړئ چې لنډ وخت کې مربوطه ډاکټر ته مراجعه وکړئ. که چیرې بیا هم تاسو دردونه شدید وو او کنټرولېدل نه، نو په اوس وخت کې خوشبختانه باید موږ په دې باندې وویاړو. د حکیم الکوزي درمل هم شونې ده چې ډېره ګټه ورسوي، چې ما هم ترېنه ګټه اخیستلې ده. زه شکر دی الحمدلله د 1 ساعت وروسته د دې درملو څخه ما مثبتې نتیجې ولیدلې او احساس مې کړلی. اوس نه زه دردونه لرم او نه کوم داسې اثرات لرم چې زه دې ضعیفوالی احساس کړم. اشتها مې هم برابره ده او همدا ډول دردونه مې هم نشته او د دې مرض څخه په مکمل ډول خلاص شویم. یوازې یو تکلیف چې پاتې ده چې هغه زه د ګردونو سره حساسیت لرم، نزله ده، چې نزله تر اوسه پورې زه اوس هم لرم، هغه نه ده ورکه شوي، بلکې دردونه، تبه او ورسره د مریو درد دا بیخي ورک شوی دی. درنو لیدونکو، دا وې زما هغه خبرې چې ما په عملي ډول سره لیدلې وې. د خو ویډیوګانو لپاره زمونږ چینل درسره سبسکرائب کړئ او همدا ډول که غواړئ چې زمونږ هره ویډیو له نور چا ژر تر ژره ووینئ، نو د بیل آیکن هم درسره ووهئ.